پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام. هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغون کړل، وی زمرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقررو چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کړم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کوي، خوب پکې نه کوي، دروازې به خوب کوي، د شپې به نه کوي، او غصه به نه کوي. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسې حضرت ذوالکفل، څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی، دی پاسې وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبه بیا تاسو کو وی هغه سړی د ځان په خلیفہ کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. دا حضرت ذوالکفل پاسې وی دا ما کې شته. په 3 مرزه بیا اعلان وکړ وی یو کس داسې خلیفہ کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي، او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور او د ټولو نه غریب انسانو. وی خوایا دا صفتونه درکشتا؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضی، غصه نکوم بے ضایع، او دویم ټول ورځ روزه بنیسم، او د شپې زما ټول شپه تهجدي. وی خلته خلیفہ کړی د ځان په حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفہ چې خلیفہ شو او شیطان خرابای دوکه کوي. دی غریب به د غربي 2-3 غنټه خوب کاو، روزه به و، او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمه چې څنګه حضرت ذوالکفل وده شو دروازه وته واله د خوب وېستو ارا پاسه سوکه ویځي یو مظلوم انسان ګوره شیطان خو د انسان په شکل لازم زمانہ کور او زمکه او مال یو ظالم سړی نیولې دي، بچی مینار دی وګری او زمان د جامو درک نه لګي، تعال راغلی ما او ته مسلمانانو خلیفہ ته مهربانیو کدا غ ظالم پس پولیس ولېګا سوال جواب ورپسې کوراوي غواړه مال ته خپل کور والا بچی می په بیابان او په صحرا ناشتي او مال ته خپل مال والا وګی تګیو. حضرت ذوالکفل ورته وی چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی، خو دونه شیطان وسره خبره وګدکړه چې د خوب غټې می په ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم واخو د عمرانه برباد کړ. خدا سه وکړي ما خام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه سړی زبرت سره پولیس ولېګم راشه نو حاضر به کو خجی دو ما خام راشه ما خام را نه سبا بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه روسخه خوب نه کو د شپې خو تهجد کوي خو وعده کړی چې خوب باندې کوم سار چې بیا غرمه شونو ود شو دې دغه چې په غر او دوته انتظار غریب وکړه چې دا سړی براشي دا مظلوم خو دې خور نه لري. سار چې بیا څنګه ود شو دې بیا راغی دروازه ولواله سوکه چې دا پرونی مظلوم سړی ما دروازه وته کولو کې دا خدای بنده تا ته خو پرون ما جګر ما خامه انتظار وکړه ته قران نه اوس دې بیا له خوبه وستم غوسه وته نشو غوسه نه کوي خو په نرمه ورته وي ضرور د خدای خوب او بیا وستم او تا ته خو پرون ما جګر ما خامه ډېر انتظار وکړه وی ټیک دا خو پرون زه ذکرانه لما چې ما غته وي چې زه بادشاہ لازم او تا غواړي نو هغه وی چې بادشاہ لمه مبوزا او زه تعالی مالم در کوم او کورم در کوم وعده را سره ما چې دا بس ټیک چې راکې کورم او مالم راکې نو بیا ساجد چې بادشاہ لري بوزم وی سیف زکه میرا به پرون ما جګر ما خام را نه لو وی چې سار شو بیا انکار وکړ وی چې نه در کوم نو چې زه غریبم بچي او قدمه په صحرا دي دروغ وي اوس بچي کړم دي او زه چې نو به مالم اوګېما نو دا مهرباني وکما سره پولیس والا ولېګا او چې هغه سړی ظالم راولي چې زما کورم ته مال والے زما مالم حضرت ذوالکفل ورته وی چې دا سیو کا ما خام راشه پولیس به سره ولېګم سړی براول دې ما خام بیا رانغه هغه خوار ورته پوره انتظار وکړ خوان دیونه کا حضرت ذوالکفل چې سباله په درې مورز باندې بیا غرمه شو نو خپل څوکیدار ته دا ور بند کا او چې ایسو کمره پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی ابل ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې خوب راځي نو چې ایسو کمره پرې دا دروازه بند کا غبل گیټم بند کا د کور دروازه بند کړه غبل گیټم بند کو یا غلطه بولېږي چې څوک راځي چې ما تیرا پرې نه خاجي
شیطانو څوک بندول شي دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي راغی چې راغی د په درې مور بیا دروازه وویل چې دروازه وواله خو بیا پاساو لکه څوک زه هغه مظلوم یم هغه بلوزني مظلوم یم بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسېده لاول په خپل څوکیدار راغوښته هلکه تا ته خو ما ویلي که نه چې دروازه بنده کړې صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه واچوه حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بس دی پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي او د مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه څوک نن د درېیمه ورځ ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان ومه وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي هغه کې هم کامیاب نشم ځکه بېګا دې هم ښه عبادت کړی دی او پرون دې هم کړی دی بل ورځ دې هم کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم او څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې هم غوسه ونه کړه او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې هم بنده نه کړه تا وګټله او ما بیله دومره پالفلام و حرامي دی دا شیطان کوشش کوي کوشش چې مسلمان په څه طریقه د خدای دشمن کې او د جهنم ته وغورځي اور ته وغورځي دا د انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سعودي د دې یو بل صفت درته وښیم د دې بل صفت ضد دی زده ډېر زیات ضدي دی دنه چې کله سا وباسي نو دې به منډې به وایي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي او به کوشش کوي چې دې راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګئ سجده به لګئ اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګئ حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ابلیسه ته پوه شوې چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه خوار چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دې راپاسې وبې چې توبه غلطي مې وکړه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کورسۍ دی کېنئ د اور نه به الله یو کورسۍ جوړه کړي دی به پرې کېنئ چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نه نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي ما به وی دوزخ نشتا دا رشته که نشتا ما به وی جنت نشتا جنت راغی که رانغی ما به وی مړه اسم نشتا دا د ارث شته که نشتا اوس بیا څه وی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي عجیبه خبره ګورې کوي هرورا وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه یې نیولي چې بوتانو ته مې باندې سجدې لګولې دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک د مټه نیولې چې غلا مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خو در څه تاسو کړی دي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه تاسو د فریاد جواب کولی شئ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله زه د هغې نه انکار کوم ما درته اړو ویلې نه دي دی خدایم بې قباز دا د شیطان تقریر وي په جهنم کې خپلو ملګرو ته زما رونو نو یو صفت دروغ دی بل صفت دوکه ده بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دي نه به ځان ساتي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان کړ چې د په مینا کې حلالۍ ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی د حلال کا ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې څه کې وی قربانی کوم وی قربانی نه ما ته پته را دا زوی لالی هغه به پوه شو وی زوی هم څوک لالی نیازبین به چیرې دی دا څه کې ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو چې دا خو شیطان دی هغه کاڼې راواغېست او په دې شیطان یې غذارو بیا راغی دې خوا ته حضرت اسماعیل علیه السلام لا
هغه ته وایي ته څه پوهې چې چېرته روانې وی او وی څه کې وی پلار مې قرباني کوي وی قرباني نه کوي تا لالئ اسماعیل علیہ السلام ورته څه وایي وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي وی هغه وی چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي دي حلال مې دي که ځه خدای دې بې خوباسه هم پوه شو چې شیطان دی کاڼي راواغېش دوباره یې په کاڼي باندې وویشت بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی زه دې خیر خو یم سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي دا څه کې مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کاڼي راواغېږي سپېره ما باندې ولې د خدای خلاف کې په کاڼي باندې وویشته اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان بولي یو ځای کې ځان د رکوټي سړي په شکل جوړ کړو خلک هغې ته رکوټي شیطان وایي بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړو خلک هغې ته درمیانه وایي او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړو هغې ته خلک غټ شیطان وایي دا دومره خطرناک او سازشي شی دی سازشي او د انسان ازلی د نیکه د وخت د دشمن را روان دی او هله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي دی جهنم ته وغورځوي خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي رسول الله مبارک ته څونه سازشونو سکیمونه جوړ کړي د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابوجهل له مشورې ورکولې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل دا دریم سوال مې خدای قبول کړ هغه د امت لپاره سوالو نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت دی دا خو ته جاړې خدای ته د جلا وخت دی د خندا وخت نه دی رسول الله مبارک وفرمایل وی جلا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي وی هغه ته چې مې وکتل خندا راغله جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی ابو جهل سره لاس ونیوه او دا قرظ ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی ابو جهل ته وی پام کوه چې ګورې خپې دې سستې نشي زه قرظ یم د فلانکې علاقې مشر یم 2000 لښکر زما را روان دی زه دله مخکې رالم او ځان یې د هغه قرظ دی یو قوم مشر د هغه په شکل کړو 2000 لښکر مې را روان دی ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د قرظ خلکو د قرظ راغلی دی او 2000 لښکر دی ورسره لږ ساعت به تېر شو ابو جهل به دی لښکر خو دې راونه رسېده وی را روان دی هغه دی بیا به لږ ساعت تېر شو هلکه قرظ هغه لښکر خو دې راونه رسېده صبر وکړه روان دی که نه دی ګاټی نه دی غر نه پورې غاړه دی خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او ده فرشتې پیژندلې قرآن شریف کې الله وایي وی لاس یې د ابوجهل نه راښکه لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه هلکه قرظه څه کې وی زه ور مخامخ مه کړه اوس به دې پته ولګي هغه د فرشتې رالې زه خو فرشتې لیدې که نه وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي ایله مې ورسیل مه کړې اوس خو تښتېدې هم نه شې لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی خو چې په چی وس بر کېږي رګړاوی او راپروي او ګونټې پې د پاسې ایږدي دا خطرناک شی دی خطرناک ځان به تېرونو پسه ساتو ما درته وویل ده چې کوم صفتونه دروغ دوکه قسمونه شیطانت دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمني او کبر د دې صفتونو نه ځان وساتئ دا ستا دشمن دی ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا بل به ترې پسه خلاصېږې اعوذ بالله وایه او چې وله دې کله دا رالل چېرې د نیکۍ خبره ده د الله حمد وایه هغه نیکي کوه وړله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایه او ځان ترې ساته قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیل ډېر کمزوری شی دی ګور تا ته خو مضبوط ښکاري او ډېر کمزوری شی دی اعوذ بالله وایه او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا خو به مو یادي کنه ان شاء الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا چې سحر کې څوک سل کرته وي کمانځنه مخکې کمانځنه وروسته وي په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي شیطان نه بیا خدای ساتي
او حدیث پاک کې راځي وې دې سړي په هغه وخت کې متیازه کوي. یو صحابي چا متعلق شکایت وکړ وی حضرت فلان کې سړی چې ټول شپه ودی او سار منځل نه پاسي وی دا هغه سړی چې بال شیطان او په وزونه چې شیطان ول په غوګونو کې متیازه کړی نو چې څنګه شیطان نخکاری متیازه نخکاری. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر نه دي تارونه راوړي غوټه ور کوي پر انسان کوډه کوي کوډه دا کوډه خلق نه کوي جادو او هغه تارونو باندې دم چوف کوي علیک لیل طویل فرقد او چوپ ناری کې مړ وګدش په او د شخه نو سړی د سار د منځنه وباسي بیا ویلې چې خیر پابه سي لیکن ور خطو ټیم شي دا یروي خیر دې سقضا به وکي اخره کې دا قضا نه مباسي. قرونو غوري بازي بیماری د انسان د ټونګې نه پیدا کیږي. انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي. د انسان په وینه کې دی پوکي وای خصوصا دا کینسر بیماری یا نو یا چې زخمی او دې پکې لاړې وته کې دې پکې متیازو کې دا غي نسخه بیماری پیدا کیږي. نو دا میدان چې سار وختي لا اله الا الله وحده لا شريك له سل کرتا وایا او ما سوتن چې دکې آیت الکرسی وایا د شیطان د دې پونګې د وجه نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کیږي دا غ بیمارونه به خدای پاک محفوظ ساتي. دعا کې رب العالمین موږ د شیطان د وسوسو نه ساتي دا غ د هات کندو نه مو ساتي او پروردگار تم دا غ د هات کندو نه ساتي او د وسوسو نه ساتي او چې څومره دا غ طرف نه ښه وسوسې دي او ښه بیماری خدای راغې نه په حفاظت او پامان کې ساتي او مریضانو ته دوی چې الله تعالی مریضانو له شفا ورکړي خدای قرضداران نه قرض نه خلاص کړي زموږ حلال او رزق او روزي نصیب کړي. زموږ په دې محله کې دلته کې د اسپندیار دی والده صاحب وفات شوی واغې ته دوی کې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یانن نو الله ټول مردگان او بخي او د آخرت لوی سفر د خیر او عافیت د خوشالو ګرځولې کې وارثانو له صبرونه ورکې او د مونږ په دې کاکړو کندي کې یو برخوردار وفات شوی دی الله ټول وبخي. اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد